په کورمې ضلع کې د بلچخیل او ابراهیمزی په سیمو کې د ځمکې په سر شخړه څلور ورځې وړاندې روانه شوې ده چې پکې تر دې دمه 14 کسان مړه شوي دي او 40 تنه زیات ژوبل دي. د دغو شخړو له کبله د پېښور پړچنار لویه لار هم د تګ راتګ لپاره بند شوې دی او نن د برېښنا یا بجلی تارونه د فایرنګ په نتیجه کې لګېدو په وجې د کورمې ضلع بجلی هم بنده شوې دی او د دغو نښتو له کبله خلکو ته ډېر زیات مشکلات ورپېښ دي. په دغو نښتو کې سپکې او درنې وسلې په کار راوستلی شي. بلشخیل او ابراهیمزی سیمه چېرته چې څلور ورځې نه نښتې روانې دي، قبایلي مشران سره د چارواکو اورېدلي دي او د اوربند راوستو لپاره د جړپونو ختمولو لپاره کوششونه کوي. لږ ساعت وړاندې کورمې ضلع نه د ملي اسمبلۍ غړي ساجد توري او د صوبایي اسمبلۍ غړي سید اقبال میا میډیا سره خبرو اترو کې وویل چې نن دوی چارواکو او قبایلي مشرانو سره یو ځای د دواړو فریقینو مشرانو سره په اوربند راوستو کې کامیابي ترلاسه کړې وه او کامیابو خبرو اترو نه وروسته دوی مرچو طرف روانو څه وسلوال خلک د مرچو نه کوز کړي. په دې دوران کې پړچم کني قبیلې لخوا دې باندې ډزې وشوې، نو ځکه نن یو ځل بیا د اوربند راوستو دغه کوششونه پاتې شوي دي او سبا نه به یو ځل بیا په سیمه کې اوربند راوستو او جړپونو ختمولو لپاره کوششونه کوي. کورمې ضلع کې اکثر جنګ جګړې زیاتې مونږ واورو چې دلته کېږي د ځمکو په سر، د اوبو په سر، د لارو په سر، خو وجه زما په خیال او نور څه کوم د کورمې خلکو خبر واوري نه هغوی وایي چې دلته کوم څه ذمه دار خلک راسي د انتظامیې، نو دې قسمه لانجو ختمولو لپاره څه داسې مؤثر ګامونه نه پورته کېږي. کوم افسر دلته راځي خپل وخت تېروي او لانجې نه ختمېږي. د لانجو ختمولو لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کېږي. نه دې وجې نه که موږ د اوسنۍ جګړه وګورو د بلچخیل ابراهیمزی په پړچو کې منځه څه کومه لانجه روانه دي، نښتې روانې دي، دا ډېر کلونه شي. اوس پورې تقریبا 18 ځله دې باندې مختلفو وختونو کې نښتې وشوې چې پکې په 200 نه زیات خلک ورکې مړه ژوبل شوي وي او نور دغو نښتو له وجې د سیمې ډېره زیاته بدنامي کېږي. دلته خلک په ځمکو جګړه کوي، په اوبو په لارو جګړه کوي او بهر په د ملک نورو برخو کې او په دنیا کې خلک د شیعه سني جګړه نوم ورکوي، نه دې سره د علاقې ډېره لویه بدنامي کېږي.